السلام علیکم ورحمت الله. هیله د دوستانو ټول بارک روغ او صحتمن ویه. غذا مازدیګر ده، نږدې ماښام ده. نو غوښتل مې تاسو سره د منظره هم در باندې وګورم او همدارنګه د درس اړوند یوه پوښتنه درنه وکړم. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د الماني ژبې د ویډیوګانو لړۍ تر 72 درسه پورې مخته تللي دي. نو له تاسې نه په خورا درنښت هیله کوم چې کومو برخو کې تاسې ضرورت لرئ تر څو هغه برخه کې زه ویډیوګانې جوړې کړم. خپل نظرونه، انتقادونه، پیشنهادونه را سره شریک کړئ او دا منظره هم در سره وګورئ. سویس هم بس منی ژمی خلاصیږي او پسرلی شروع کیږي. لږ لږ سره شین سوی ده. تر اوسه که تاسو وینئ دا ونې سمې نه دي شنې، نو تر اوسه پورې سم نه ده شین سوی، خو سویس په ډېر ښه موسم را روان ده. سویس کې ژمی په ختمېدو ده، پسرلی را روان ده، هواوې هم سره ګرمې سوي دي. نو تاسې دا منظره مو ګورئ، خپل نظرونه، انتقادونه، پیشنهادونه هم را سره شریک کړئ. رښتیا ومې نه ویلې چې دا کوم سیند ده، هغه ځکه چې زه په خپله باندې نه پوهېږم. نو بیا یاد چې لومړی مې معلومات را اخیستي وای، بیا مې د ویډیو سره شریک کړی وای. خو خیر، په هر حال تاسې دا منظره هم در سره وګورئ او حتما خپل نظرونه، انتقادونه، پیشنهادونه را سره شریک کړئ تر څو په کومه برخه کې تاسو ویډیوګانو ته ضرورت لرئ چې زه هغه برخه کې ویډیوګانې جوړې کړم. مننه. کور مو ودان، ښه او خوشحاله وخت د الله په امان.